داسې مجلسونو کې حاضري باغې کې ناستا دا د نن وخت تقاضا ده ځکه موږ تاسو ګردو پیش ماحول ګورو خپل غیر چاپیره حالات ګورو خپل غیر چاپیره مجلسونه ګورو یقینا هغه مجلسونه کوم چې انسان د الله تبارک وتعالى نه د الله رب العزت د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام نه او بیا خصوصا د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم نه د دین اسلام او پاکیزه دین نه هغه دین چې کامل دین دی هغه دین چې الله فرمایي ما تمام کړی دی او خپل نعمت به ګرځولې دی هغه دین اسلام کوم چې الله تبارک وتعالى په تمام ادیانو کې غوره او بهتر دین ګرځولې دی هغه خوږ دین زمارونو چې انسانانو د دنیا او د آخرت د نجات ذریعہ الله رب العزت ګرځولې دی هغه خوږ دین نه نن بعد مجلسونه انسانان مسلمانان درونه او نوجوانان لری کول غواړي بل طرف ته تللی بوتل غواړي په دغه بنیاد باندې د وخت تقاضا ده چې موږ تاسو په دغه خوږ دین د زده کړې لپاره د علماو په مجلسونو کې ناسته کوو پاکانو خلقو مجلسونو کې ناسته کوو اگر ختم نبوت پروګرام نه کداغه شانت نور زموږ تاسو پروګرامونه چې دا غي په ذریعہ زموږ محبت او عشق د دین سره د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم سره سیوا شي داسې مجلسونو کې ناسته دا د انسان د لپاره دنیا او د آخرت د نجات ذریعہ وي ان شاء الله دا شاده د باترومونو سره بجلی دار کې څه مسله ده لوګي کوي یا بجلو حالات تک اکثر ځان ورسوي شي زما محترم ورونو نو دې مجلسونو کې ناس ته سره با ان شاء الله زموږ محبت د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم سره نورم سیوا کیږي زموږ عشق په د خوب دین سره نورم سیوا کیږي زموږ محبت په د علماو سره کوم چې د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام ورسالي دا به سره به زموږ مینه سیوا کیږي محبت په سیوا کیږي او چې کله دغه محبت او عشق سیواو بیا یقینا زمو استاد جوړا دا کای نامدار صلی الله علیه وسلم په محبت کې خوځي بیا به زمو استاد جبه د خوږه خبر رواني بیا به زمو استاد جبه نه د الله تبارک وتعالى احکامات دا کای نامدار صلی الله علیه وسلم سنت دا به د جبه نه رواني بیا په جبه باندې صلی الله علیه وسلم بجاری وي په جبه درود پاک جاری وي په جبه سبحان الله الحمدلله جاری وي بیا به دا جبه کنزل نه کوي دا جبه غلطه خبره نه کوي دا جبه هغه کار نه کوي دا غي په وجه باندې بل چاته تکلیف ورسیږي بیا انسانان زما محترم ورونو دا جبه چې کله په درود باندې لګیا وا دا جبه کله الله په ذکر باندې لګیا وا دا جبه چې کله الله تبارک وتعالى د قران پاک د آیتونو په تلاوت باندې لګیا وا بیا ان شاء الله العزیز دا زمونږ امید ده چې بیا به اخره خاتمه الله تبارک وتعالى چې زموست راولي نو ان شاء الله العزیز چې بجبا لا اله الا الله محمد رسول الله بجاری ان شاء الله العزیز تاسو ګورئ ورونو نن دا د مجلس سره ده دا د مجالس تاثیر ده چې نن پکمو مجلسونو کې څوک ناس دي داغو انتها پکم الفاظ باندې کیږي داغو اخیرنه جبه په سبانه خولېږي او د کوم خلکو چې د الله تبارک وتعالى دغه بندگانو چې کوم الله ته خوغلي هغه اسلام کوم چې الله خو کړی دی او دغه خلکو مجلسونو کې د چا ناشتوي موږ نن ګورو په پلان کې وفات کړو الحمدلله په جبه باندې کلمت طیبه جاری وا وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی موږ وکتل نوجوانو بچی دې خجلاسی اوچت په ګوته اوچت را د یو الله د توحید او وحدانیت اقرار په جبم کوي د ګوته په ذریعہ باندې کوي موږ وکتل زما محترم ورونو چې بیا اخره خاتمه بالایمان دا اخره خاتمه دا قائد نامدار صلی الله علیه وسلم بخکل نوم سره لیکل اخره خاتمه دا او کوم مجلسونو کې چې کله الله د دین د الله تبارک وتعالى د خوږ دین دا غیر د علماء به قدر روانه را به توقیری روانه را باغې کنزل ګری پس روان دي نعوذ بالله من ذلک
هغه کې کنزل پټکی پس روان دي شعائر الله پس روان دي شعائر اسلام پس روان دي زما محترم ورونو آی خلکو جبې موږ تاسو بیا کتلې دي غلطه خوځي اخر خاتمه بال ایمان نکېږي دی وجه د ویم ورونو نوجوانان ورونو راځي نن کېنه د خپل علماء سره د خپل علماء په خپل مجلسونو کې هغه مجلسونه چې کوم مجلسونو غیر چاپیرا تر اسمانه پورې فرشتو دا غیره کېره چې کوم نه راغا چولې ویل دا یا هغه مجلسونه چې دا غیر په اخر کې فرشتي چې کله بر لاړ شي الہ العالمین یو خپل مجلسو مزیدار مجلسو ستا د نوم اغشتو والا مجلسو ستا د خوږ دین په بنیاد باندې جوړ مجلسو الہ العالمین دا خلق دغه مجلس کې ناستو خو بعد خلق دغه مجلس ته په دغه نیت نور راغلی د خپل کار دپاره راغلی و هغې په دې مجلس کې ناسته کړې وه الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي چې دغه ټول خلق کوم چې د دین متعلق ناستو د اسلام دپاره سوچ او فکر کې ناستو د دین اسلام په خوږ فکر او سوچ کې ناستو د دې ټول به مغفرت وکړو او هغه خلق چې کوم خلق په خپل کار کې راغلي خو مجلس کې ناسته کړې ده دا خلق دا ټول به کوم دی هغه او بخل مغفرت به د ټول هغه نصیب تمارو دغه مجلس دا د علماو مجلسونه دي دا د پاکانو خلقو مجلسونه دي دا د جماعت او د مدرسې مجلس دی دا د ختم نبوت مجلس دی دا د ختمونو د قرآن مجلسونه دي دا د دستاربندو مجلسونه دي دا د تبلیغي جماعت الحمدلله د بیاناتو مجلسونه دي دا زمونږ ستاسو د قوم د یو ښکلي شعور او فکر د اسلام ورکولو والا مجلسونه دي یقینا چې دغه مجلس به انشاءالله زما او ستا د دنیا د نجات ذریعه الله ګرځوي او د آخرت په د نجات ذریعه انشاءالله الله ګرځوي د دنیا حضرت شاه صاحب وفرمایل چې نن څومره ګناهونه دي زما وروڼو په خپله سوچ کوئ چې کله انسان په دې غلطو مجلسونو کې الله دې موږ او تاسو محفوظ او معبود موږ ګورو دا دی څومره غلط مجلسونه دي قسم دې په هغې کې د چا حیا پاتې نه شوه د چا پرده پکې پاتې نه شوه د چا عزت پکې پاتې نه شو د چا اکرام او توقیر پکې پاتې نه شو هغه مجلسونه چې هغه انسان بې حیایۍ طرف ته راغی رجحان جوړېږي فحاشۍ طرف ته رجحان جوړېږي هغه مجلسونه چې په هغې کې سوا د کنځلو نه بل څه نشته دی هغه مجلسونه چې په هغې کې نعوذ بالله من ذلک د اسلام او د دین خلاف خبرې وي ای وروڼو ای نوجوانانو وروڼو ځان د داسې مجلسونو نه وساتئ قسم د زمونږ او ستاسو دا علما کرام دا زمونږ محسنین دي دوی غواړي دا چې زما نوجوان بچې د غلطو مجلسونو نه بچ شي او پاک مجلس کې ناسته وکړي ښکلي مجلس کې ناسته وکړي لکه الحمدلله دا اوس د ختم نبوت یو ښکلی مجلس ته شکر دی موږ تاسو عقیده دا ده آقا نامدار صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نوی پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته دی چې دا زموستا ایمان دی الحمدلله دا زموستا عقیده ده دغه عقیدې دپاره زموستا محنت دی هغه محنت په دې ملک او وطن کې زموستا جاري او ساري دی انشاءالله دغه امید دی چې د دې پاک مجلس په وجه به الله تبارک وتعالی زموستا مغفرت کوي انشاءالله او د حوض کوثر باندې د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم د لاسو مبارکو نه به انشاءالله العزیز د قیامت په هغې لویه ورځ باندې هولناکۍ والا ورځ باندې د تندې والا پر ورځ باندې چې انسانان په هغې کې د ګیټو پورې پنډو پورې نامه پورې ټول په خولو کې ډوب دی هر طرف ته آواز به کېږي چېرته سوری میلو شي آواز به کېږي چېرته یو ګوټ اوبه میلو شي چې زما دا اوچ حلق د ګرمۍ په وجه باندې زما دا حلق چې کوم دی هغه لوند شي وروڼو هر طرف ته به نفسا نفسي وي هر انسان به خپله د کوم دی هغه ځان دپاره منډې وایي یو آقا نامدار صلی الله علیه وسلم به حوض کوثر باندې تشریف فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه وخت کې فرمایي امتی امتی یا الله زما امت یا الله زما امت دا امتیان به ورغلي انشاءالله العزیز او د حوض کوثر ارجان به آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مخې ته هغه پروت نبی علیہ الصلوۃ والسلام به امتیانو ته پیش کوي الله رب العزت زما او ستا دغه جام را نصیب کړي